دا انټي کلاکوایز ریورس دی کنه انټي کلاکوایز ریورس دی په ا پوینټ باندې ماشین پروتو دا کلوزډ کلوز ریورس به همیشه انټي کلاکوایز شي کنه ضروری نه انټي کلاکوایز ضروری نه ده خو لکه تاسو به ګورئ که انټي کلاکوایز نیم نو بیا به تاسو څه کوئ دلته درته ایچ آر ښکاري ایچ آر درته ښکاري که نه دا ایچ آر د دې مطلب دی هاریزنټل انګل وذ پیس رایټ اوس دلته دې ته ما تاسو ته ویلي چې دې ته ویلی کېږي سرکولر پیس یا پیس سرکل څه شی ورته ویلی کېږي سرکولر پیس یا پیس سرکل د دې نه موږ ته پته لګي چې دا ماشین په کم پیس کې دی ټیډولایټ یا هغه ماشینان چې کم ډیجیټل نه دي چې د بټنو کار پکې نشته هغې کې ټول کار په دې پیس باندې کېږي اوس دلته موږ ته لیکلي ایچ آر ماشین په کم پیس کې دی په رایټ پیس کې دی دلته چې تاسو راشئ پیج 3 ته د انګل موډ پیج 3 ته چې کله تاسو راشئ نو دلته لیکلي رایټ او لیفټ اوس وګورئ چې ما کله بدل کو نو ماشین پیس لیفټ ته واوړېدو اوس په دې باندې انټي کلاکوایز انګلي ریډ کېږي اوس په کومې انګلي ریډ کېږي انټي کلاکوایز انګلي پې ریډ کېږي لکه اوس که ټریورس انټي کلاکوایز مي نو څه خبره نشته زه پې ایکسکلوډډ انګل ریډ کولی شم خو دا انګل به کم راځي دا به انټي کلاکوایز انګل راځي لکه پیس رایټ چې دی په دې کې کلاکوایز انګلي ریډ کېږي او په پیس لیفټ کې انټي کلاکوایز انګلي ریډ کېږي خو چې کله تاسو سره منول ماشیني نو بیا به هغې کې تاسو څه کوئ هغې کې به یا تاسو انټي کلاکوایز انګل اخلی بیا به د 360 نه ماینس کوئ چې انټي کلاکوایز ټریورسي در سره او ایکسکلوډډ انګل اخلی یا کلاکوایز ټریورسي در سره او انکلوډډ انګل اخلی ګورئ دا یاد ساتئ د انکلوډډ انګل چې هر کله اخلی د دې لپاره پکار دی چې تاسو سره ټریورس کلاکوایز انټي کلاکوایز او ایکسکلوډډ انګل یعنی بارني بیرون انګل زاویه چې کله ریډ کوئ د دې لپاره پکار دی چې تاسو سره ټریورس کلاکوایز خو کچری تاسو سره انټي کلاکوایز ټریورسي او ایکسکلوډډ انګل سپې تاسو اخلئ نو بیا که ټوټل سټیشن شانتې ماشیني نو هغې نه به پیس رایټ بدل کړئ پیس لیفټ ته به واړوئ پیس رایټ به پیس لیفټ ته واړوئ او که نه منول ماشیني در سره نو چې کوم انګل تاسو ریډ کړئ نو هغه به بیا د 360 نه ماینس کوئ یعنی په پیس رایټ باندې چې کوم انګل اوس تاسو ریډ کړئ دا مثال کے طور پر زه لاړم پیج 1 ته 0 مې واغستو یس اوس زه په کم طرف راتاو شوم په ایکسکلوډډ انګل اخلم که نه په رایټ پیس کې راتاو شوم او ټریورس چې کوم دی هغه ما سره انټي کلاکوایز دی او زه انټي کلاکوایز ما ماشین هم راتاو کو انټي کلاکوایز ټریورس هم دی او انټي کلاکوایز مې ماشین هم راتاو کو نو دلته څه کوي انګل خو د باندې چې کوم انګل دی هغه د 0 نه واخلي تر 360 پورې دی د په کوم طرف شروع شو چې کلاکوایز راتاویږم نو دی به مال د 1 2 3 4 5 6 دغه شانتې شروع کېږي او چې کله زه انټي کلاکوایز راتاویږم نو دی به بیا مال څنګه شروع کېږي 360 359 358 357 356 په ریورس ګیر به دی را شروع کېږي نو اوس دا په هغه ریورس ګیر راتاو دی اوس مې بی پوینټ ته مې راوستو یا مې سی پوینټ ته دا چې ستاسو هر یو پوینټ دی هغه پوینټ ته مې راوستو ما له څه راکړل 125 ډیګري راکړه خو دا 125 ډیګري صحیح نه ده 125 ډیګري دلته نه جوړېږي دا چې زه صحیح ایکوریټ انګل معلوموم نو زه به څه وکړم 360 ډیګري منفي 125 ډیګري 14 منټ او 19 سیکنډ نو چې د هغې نه سبټریکټنګ سره کم انګل راشي هغه ماینس نه پس ما ته کم انګل راشي هغه به بیا ایکوریټ یا ټرو انګلي هغه به صحیح او که نه زه وایم چې ما ته ډایرکټ صحیح انګل راشي نو زه به څه وکړم که داسې ټوټل سټیشن په شانتې لیټسټ ماشین را سره چې پیس لیفټ او پیس رایټ پکې اټومیټک بدلېږي نو دلته موږ سره راځي 234 ډیګري 45 منټ او 32 سیکنډ دا موږ سره تقریبا دلته ډیګري جوړیږي که اوس تاسو دا پیس رایټ ته واړوئ 125 14 29 دا چې تاسو 360 نه ماینس کړئ نو هم برته هغه جواب راځي نو دغه طریقه ده خو شارټ کټ دا خبره ما دومره د دې دپاره وکړه چې کله تاسو سره انټي کلاکوایز ټریورسي نو تاسو په دې باندې په کلاکوایز موډ کې انکلوډډ انګل ښه په اسانتیا سره اخیستی شئ چې انټي کلاکوایز ټریورسي موږ به کلاکوایز کې د پیس رایټ سره پیس رایټ کې به همیشه دپاره کلاکوایز انګل ریډ کېږي پیس رایټ کې به
क्लॉक वाइज एंगल रीड कीगी और पे फेस लेफ्ट के बाद एंटी क्लॉक वाइज एंगल रीड कीगी बाय डिफॉल्ट देखो مګور زتا ته وختي راځم خیال لې کله اخوا وګوره کله دی خوا وګوره کله یو خوا کله بل خوا دا مونږ چاته هغه چون دي چې دراغه نه دادی وره بیا دا و ها دا مې دا دوانو کې مې دا واله دا 234 او 125 اور لومبه مې دا دې باندې پیج بدلیږي دلته دا پیج 2 دلته پیج 3 پیج 1 دا په دې پیج بدلیږي ها سر کا فرض کا اینٹی کلاک وائز ٹریورسی او موږ په اینٹی کلاک وائز ماشین هم راته کو انګل هم اینٹی کلاک وائز واغسته اب فیس لیفت سره اخلو چې اینټی کلاک وایز کله لکه دا چې څنګه اینټی کلاک وایز دی ټریورس اینټی کلاک وایز دی نو په دې کې به اوس ته څه چل کې دی کې به ته ایکسکلوډډ انګلز لپاره ایکسکلوډډ انګلز لپاره به ماشین پیس لیفت تاړي او اوس یو بل خبره هم په دې کې رااله ک کلاک وایز ټریورس کلاک وایز کلاک وایز ټریورس یو ته پکې انکلوډډ انګلز اخلي یعنی اوس مونږ دا ټریورس د جوړ کو ګوره ورته دا A پوینټ شو دا B شو دا C شو دا D شو دا E شو دا F شو دا A شو دا F شو دا G شو او دا A شو مثال کے طور پر دا زمونږ A پوینټ راغی نو دا اوس کلاک وایز دی کنه کلاک وایز دی په دې باندې مونږ انکلوډډ انګل اخلو کلاک وایز دغه دی د دې لپاره خو یو دا طریقه ده چې کلاک وایز دی نو د دې لپاره بړومبه ته دا کارو کې چې ماشین با انټی کلاک وایز موډ ته واړې کم موډ ته به واړې فیس لیفت ته به واړې رائټ کې دی اوس چې ټریورس هم کلاک وایز وي نو انګل به په انټی کلاک وایز جوړیږي چې ټریورس کلاک وایز وي په دبا انګل انټی کلاک وایز جوړیږي ټریورس کلاک وایز دی په دبا انکلوډډ انګلز انټی کلاک وایز جوړیږي او ایکسکلوډډ انګلز به کلاک وایز جوړیږي او که ټریورس انټی کلاک وایز دی نو په دبا included angles clockwise جوړیږي او excluded angle به anti clockwise جوړیږي په لیفت فیس لیفت کې په فیس لیفت کې نو بیا فرض کا سر ګامدا دا انټی کلاک وایز ټریورس دی منګه په انکلود انګل یلو په کلاک وایز کې صحیح شو دا موږ په فیس رائټ کې والو نو بیا وڅ کو څنګه چل دی چې خبره بیا وکړه خبره دا لکه دا ټریورس دی دا انټی کلاک وایز دی کلاک وایز دی دا انټی کلاک وایز دی منګه د کلاک وایز انګل واخلو انکلوډډ کلاک وایز نه غستل کیږي په دې انکلوډډ واو په دې کې رولز تو ګوره کنه رولز کې وای چې هغه کمپاس هغه back bearing up for bearing up that side minus back bearing up left side या for bearing up preceding line minus back bearing up proceeding line ना सर دا اوس انټی کلاک وایز ټریورس دی انټی کلاک وایز منګه به انکلوډډ انګل اخلو نو دا به کلاک وایز نه دا به کلاک وایز کنه نو زه زم دا کلاک وایز به په فیس رائټ کې په فیس رائټ کوم هم دا انګل په فیس لیفت کې واخلو نو چې په فیس لیفت کې واغسته بیا به 360 نه ماینس کې بیا به 360 نه ماینس کې لکه ګوره ورته اوس دا کم پوینټ دی مثال کے طور پر دا A پوینټ دی دا تاسو ټرولی کم پوینټ دی دا A نه دی B دی دا B دی نو هغه ورپسې A شو دا C شو نو ګوره ورته په دې کې خو صحیح راځي که نه اوس دی زاړو پیس لیفت ته دغه خبره دی کوله پیس لیفت ته مې واړو او بیا 0 سیټ شو صحیح شوه د دې نه پس چې زه راتاویږم او ما خبره ماله راکوي چې کومه وختي ماله په هغه ایکسکلوډډ کې راکوله نو دلته به زه بي ته راشم سره انګل یې راکړو 214 ډیګري 28 منټ او 55 سیکنډ دا غلط دی ځکه چې 360 نه شروع شوه اوس د دې لپاره به زه څه وکړم 360 ډیګري منفي 214 ډیګري 28 منټ 55 سیکنډ یا به دلته لاړ شم پیج 3 ته فیس لیفت دلته 145 ډیګري 31 منټ او 6 سیکنډ جوړیږي دا ټرو انګل په د باندې دا جوړیږي پوه شوئ کنه پوه نه شوئ کله چې ماشین کلاک وایز تاویږي نو په کار ده چې انګل یې په فیس رائټ کې واخیستل شي رائټ کې واخیستلی شي کله چې ماشین انټي کلاک وایز تاویږي که نه نو په کار ده چې انګل یې په فیس لیفت کې واخیستل شي لیفت کې یو وارې درته بیا وایم چې د فیس رائټ مطلب دی چې په دې کې به موږ کلاک وایز انګل ریډ کوو انکلوډډ یې که ایکسکلوډډ یې خو کلاک وایز انګل یې به پې ریډ کېږي په فیس رائټ باندې
او پیس لیفټ باندې با انټي کلاک وایز انګلی ریډ کیږي کاغه ایکسکلوډ دي او کاغه انکلوډ دي چې هر یو وي او پیس رائټ کې با کلاک وایز لکه زه په رائټ هند باندې تاویږم دا زما خیال اصله کنه په رائټ هند باندې تاویږم زما ټول عمر کلاک وایز تاویږم او په لیفټ هند ساری غلط شو دا مې رائټ هند په رائټ هند تاویږم زما ټول عمر کلاک وایز تاویږم او دا مې لیفټ هند په لیفټ هند باندې تاویږم ټول عمر انټي کلاک وایز تاویږم نو دغه شان د ماشين حساب کتاب هم دی چې په رائټ پیس کې تاوی د بتاله کلاک وایز تاویږي نو بیا ته قانون ته وګوره چې قانون کې وی چې لاست ساید او نیکسټ ساید نو چې لاست ساید او نیکسټ ساید کې نو بیا به د کلاک وایز انګل لپاره انټي کلاک وایز ټریورس جوړي او د انټي کلاک وایز ټریورس لپاره به کلاک وایز ماشيني لکه چې انټي کلاک وایز د ټریورس یو ټریورس ته وګوره دا انټي کلاک وایز دی دا ا دا بی دا یو او دا سی دا نو دا انټي کلاک وایز ټریورس دی په دې چې کوم انګل ریډ کیږي دا کلاک وایز دی کوم دک ټریورس اوس تاسو کلاک وایز کو دا پوینټ هم ا کو دا هم بی کو دا هم سی کو نو ټریورس کلاک وایز شو د دې لپاره بیا ماشين له تاسو د انګل حالت بدلوي بیا پیس لیفټ په دې کې کار کوي تاسو پوه شئ په دوا انکلوډ او ایکسکلوډ په دواړه په دغه کې کنه چې په دغه دا په پیس رائټ کې کته وی چې زه ماشين په پیس رائټ کې چلوم کوي چې زه ماشين په پیس رائټ کې چلوم چې په پیس رائټ کې انکلوډډ هم والا مو ایکسکلوډډ هم واخلم نو که په ماشين په پیس رائټ کې چلے نو بیا ورته ټریورس لاندې چې کومه پوینټونه دی هغه سیستم ورته بدلې بیا به د ا په ځای بی کې د لکه مثال کې طور پر د ټریورس دی کلاک وایز دی او ایکسکلوډډ انګل په اخلي نو بیا خو صحیح ده که ټریورس دی کلاک وایز دی او ایکسکلوډډ انګل په اخلي نو بیا سیټ ده بیا د کار چلیږي خو که ټریورس دی انټي کلاک وایز دی نو بیا ورته دلته ماشين هم انټي کلاک وایز کې او یا به ټریورس بدلې یا به ماشين سیستم بدلې دوه خبرې ټریورس به انټي کلاک وایز وي خو کنه تاسو وایي چې مونږ دی ټریورس اګه زړه په زړه وساتو نو بیا به ماشين ورته بدل کړي دلته ودا پیس لیفټ کړي بس خبره ختم د ایکسکلوډډ انګل همیشه په کلاک وایز یا تقریبا بس سټوډنټ همیشه په کلاک وایز ټریورس باندې اغستل کیږي خدا لکه د زړې زمانه خبرې دی هغه ټایم کې ته ډولایټ نو ته ډولایټ کې دا ګوت نه کېدی دلته اوس ماشين کې دغه راوسته دی تعالی اتوماتیکلی شی بدل کی ترجیح په تکلیف فری وایي دې ته تاسو په څه ځای پیج 3 لاس پیج 1 کې تاسو کنه پیج 1 پیج 2 پیج 3 پیج 3 کې F2 سره وګورئ پیس لیفټ او پیس رائټ چې لیفټ کی او دا F2 پریس کړئ نو رائټ ته تاړئ او چې رائټ کی نو او بیا پریس کړئ نو بیا درته لیفټ تاړئ نور پکې څه نشته نور چې دی دا کمپاس دا هاریزنټل بزر دا به ان شاء الله دا مو وایو کوم به تاسو دا ایکسکلوډډ انګل باندې لګاو کې دا تاسو ته پته یې کنه دا لیفټ شو دا پکې بیا هم روان دي کنه بیا به هم درته وایي بیا به هم وایي تاسو صرف 0 سیټ او هولډ کړی دی دا هاریزنټل سیټ ته مور سره ګورئ دا پیج به ختم شي هاریزنټل سیټ کې دومره څه خاص خبره نشته هاریزنټل سیټ څه دی هاریزنټل وی افقیته او سیټ وی سیټ ته یعنی هاریزنټل سیټ یو داسې کمانډ دی لکه 0 سیټ ته وګورئ 0 سیټ چې موږ ورکو موږ ته هاریزنټل انګل 0 0 کی هاریزنټل سیټ چې موږ ورکو نو په دې کې د خپل خوخي انګل ورکولې شو زه دی وایم چې ماته دی دا ماشين د 45 ډیګری نه یا مثال کے طور پر 70 ډیګری نه یا ورته ما لري د 80 ډیګری نه کار شروع کینو هغه ورته ولیکم بیا براته د 0 په ځای چې ما څو ور کړی هغه براته کار شروع کړي او کدلته هاریزنټل سیټ کې علما خالی ورکو نو خالی سره 0 0 بشي یا که 0 مې ولا ورکو نو البته براته ډایرکټ د 0 نه د 0 نه براته کار شروع کوي دا د زمکه کې وایبریشن د جنریټر نه دی په وجه د نه راکی صحیح ده هاریزنټل سیټ کې یا خو موږ د خپل خوخي یو انګل ورکو او کاغنی نو بیا بوله 0 0 ورکو دا هاریزنټل سیټ طرف دا کار دی نو 359 چې 360 شي نو بس بیا به دغه شي بیا به صفر ته شي کنه 360 هم دی او صفر هم دی البته ګریجویټډ سرکل کنه
60 سکند برابر شو نو هلته به 0 ته واپس خبره واوري کنه خادل ته به مونږ یو خاص انګل ورستو فرض کا دا خپل خوخي انګل لکه مثال کې دا ته انټر شو صحیح شو خدا به اوس چې کار شروع کوي دا 70 لیفت کې کنه د اوس 71 نه شروع کیږي او سر چې انکلوډ 70 نمبر کمیږي 70 نمبر کمیږي بیا دا اوس په فیس لیفت کې دی چې رائټ ته واړې بیا به له 70 نه راکمي سپیګ څه شي لګای دې موټرسایکل هغه موټرسایکل په مخ نه کیږي څه کوي موټرسایکل خیر او چې په ځان بچ کی دا کار به وکړای شي کنه دا غلکان لور شو بوکینګ که زړه په زړه زول نو بیا ورته ماشين انټي کلاک وایز حالت تم اړولې ده تاسو او کنه تاسو وایي چې مونږه په پیس رائټ کې کار کوو نو بیا ورته ټرایورس چې دی هغه چینج کوئ او که ټرایورس هم نه چینج کوئ نو بیا چې کم انګل تاسو په پیس رائټ کې واخلئ هغه به 360 نه ماینس کوئ نو چې څه جواب درته راشي نو هغه به تاسو سره د دې زی انګل راځي لکه درې کنډیشنز یو خدا چې د ماشین فیس رائټ فیس لیفت بدل فیس لیفت بدل دویم دا چې یاره که ډرایورس ته انټي کلاک وایز او ته به دغه ایکسکلوډډ انګل اخلي ډرایورس ورته کلاک وایز کلاک وایز درېیمه خبره دا ده که یاره دا دواړه نه بدلې نو چې ریډینګ واخلي نو بیا به د 360 نه منفي کړي 360 نه منفي سر جی پیس رائټ او پیس لیفت د فن نه دل سر دا پیج 1 چې دی لکه دا 0 سیټ هولډ هاریزنټل سیټ دا پیج 1 کې دی چې ته وایې چې زه بل پیج ته لاړ شم نو پیج 2 نه پیج 3 کې پیج لیفت او پیج رائټ دی صحیح ده د دې نه پس اوس چې تاسو کوم نن ایکسکلوډډ انګل اخلئ د هغې دپاره ستاسو څه طریقې کار دی د دې دپاره ستاسو دا طریقې کار دی چې مثال کې طور پر دا ستاسو بي پوینټ دی اے پوینټ باندې ماشین سایډ کو صحیح شو ځان سره به ولیکئ سټیشن اے دا کړه لکه دا زمونږ بي پوینټ دی سټیشن بی دی بالکل آبجیکٹ اے دی horizontal angle 0 شو صحیح شو دلته سټیشن څه شو سټیشن نه سټیشن خو هغه بي نه دی سټیشن بی شو آبجیکٹ سی شو بیا به ماشین راتاو کوي 0 سیټ یې په دې شی په راتاو کوي دلته صحیح شو په سایډ لګیای مکنه صحیح شو هر بچا شي دلته تاسو راځي 133 37 44 دا به وکړئ 360 منفي دته پیس رائټ کړئ یا بدلته راشئ پیج 1 پیج 2 پیج 3 کې پیس لیفت ورکړئ تاسو راځي ډیګري 226 او 22 صفر 4 دغه وکړئ د دې نه به هم دا راځي 360 منفي 133 44 که دغه سیم خبره به راشي صحیح ده د دې نه پس به بیا ماشین ویسئ سټیشن سی ته ابجیکټ بشي څه بي او بل بشي بي باندې به 0 شي بي باندې به تاسو ریټ کړئ دغه طریقې کار دی شابه شروع شي